دا یقینا یو شی انسان ته اسانه کیږي. نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه ورته وویل چې یا رسول الله ولې نه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کف علیک هذا، ژبې ته اشاره وکړه، ورته ویل چې دا خپله ژبه په کنټرول کې که. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبره واورېدل تعجب یې وکړو، ورته ویل چې ای د الله رسوله آیا موږ به د ژبې په خبرو باندې هم رانیول کیږو؟ الله رب العالمین زموږ سره دا حساب کوي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هو ثکلتک امک یا معاذ، مور دې په تا باندې بوره شي. دا په عربو کې یو تکیه کلام و. وهل یکب الناس علی وجوههم الا حصائد السنتهم، یو روایت کې راځي چې وهل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد السنتهم. په ورځ د قیامت کې چې ورته نسکور یعنی د سر د طرف نه چې کله انسانان جهنم ته غورځول کیږي نو د هغه غټ سبب چې دی هغه دا ژبه ده. د دې وجې نه زما محترمو ژبه چې ده دا د انسان دپاره ډیره لازمي ده چې د دې کنټرول وکړي. د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، که چیرته یو سړی ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت باندې نو فلیقل خیرا، یا دې د خیر خبره وکړي، او لیصمت، یا دې چپ شي. او دا چپوالی چې دی دا د انسان دپاره سلامتیا ده. د دې وجې نه ابوالذیال په نوم باندې یو غټ حکیم تیر شوی دی. امام ابن عبدالبر رحمه الله په جامع بیان العلم و فضله دا کې هغه یو کتاب دی، په هغې کې دا یو اثر را نقل کړی. هغه وایي تعلم الصمت کما تتعلم الکلام، وایي ته دا چپوالی داسې یې زده که لکه څنګه چې خبرې یې زده کې. او دا ځکه چې فإن یکن الکلام یهدیک، که چیرته کلام او خبرې تا ته لار درښیي نو فإن الصمت یقیک، چپوالی چې دی دا د بیا ساتي. او کله چې انسان چپي هغه په امن کې، خو چې کله خبرې وکړې ضرور به په تا باندې یا اعتراض کېږي یا به یو څوک څه وایي، خو که چپ وي هېڅوک څه نه درته وایي. او دا بله خبره دا ورته وکړه چې ولک فی الصمت خصلتان، په چپوالي کې ستا دپاره دوه فایدې دي. اوله دا چې تدفع به من هو اجدل منک، ته به څوک چې ستا نه په خبرو کې چالاکی هغه سړی به د ځان نه منع کې، مطلب چې ته چپ یې هغه خو تا ته هېڅ نشي ویلی. او دویمه خبره دا ده چې ستا کم حبت او کم وقار چې دی هغه به د خلکو په زړونو کې پروت دی. والله اعلم. نو مطلب می دا دی چې انسان باید کوشش وکړي په خبرو کې چې خبرې خپلې کنټرول کې. خو د دې خبرو دا مطلب هم نه دی چې انسان باید خبره ونه کړي، نه باید مزاح وکړي، نه باید د چا سره ګپ شپ ولګوي، نه باید خندا وکړي، نه دا هم نه ده. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت کې راځي چې هغه به خپله کله چې به د صحابو په مجلس کې ناست و، یو خو په هغه ځای کې کېناسته په کوم ځای کې چې به مجلس ختمېده، مطلب چې رابله دا به نه و چې دلته منځ ته به راته، هلته به د دروازې سره چې هر ځای به مجلس ختم شوی و، یعنې ځای به خالي و، هلته به کېناسته یوه. او دویم چې صحابو به د هر شي ګپ لګو، د هغه خبرې به ورسره کولې، دا به نه کول چې چپ شئ خبرې مه کوئ دا نه. او بل هغوی چې به کم مزاح کوو هغه سره به خندل، او کم مزاح چې به نه کوو هغوی به کم سیریس خبره کول، یا بل داسې یو د دین باره کې خبره به کول نو د هغه جواب به ورکوو. نو چپوالی هم په خپل ځای او خبرې هم په خپل ځای. خو د خبرو کولو دا مطلب نه دی چې بالکل چاته نمبر نه ورکوي لکه نن سبا چې د اکثره خلکو دا عادت. دویم دا چې داسې خبرې کوي چې په هغه کې بالکل ستا علم نه، او دریم دا چې په هغه شیانو کې خبرې کوي چې په هغه سره هغه کې ستا تعلق نه. په دې درې شیانو کې خبرې کول دا انسان ته تاوان کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ژبې په باره کې دا دومره ډېر تعلیمات ورکړي دي نو دا ډېره مهمه خبره ده. او دا ځکه چې دا ژبه د زړه دروازه ده. که چیرته ژبه صحیح وه نو زړه به دې هم صحیح، او که چیرته ژبه صحیح نه وه نو په دې پوه شه چې ستا په زړه کې هم څه خلل شته. کله چې د دې کمرې دروازه بند دی نو دوړې دننه نشي راتلی، خو که چیرته دا دروازه خلاصه وه نو بیا هر شی راتلی شي، حیوانان هم راځي، پیشوګان به هم راځي، دوړې به هم راځي، هر شی به راځي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي، د امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې دا حدیث را نقل کړی دی. هغه وایي چې لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبه
وایي د انسان ایمان تر هغه پورې نشي برابرېدلی تر څو پورې چې د ده زړه برابر شوی نه او تر هغه پورې د ده زړه نشي برابرېدلی تر څو پورې چې د ده ژبه برابره نشي. نو په دې ژبه باندې باید انسان د خیر خبرې وکړي، د قرآن کریم تلاوت کوه، اذکار وایه او دارنګې نصیحت کوه، خلکو ته دعوت کوه او هغه خبرې کوه چې په کومو خبرو باندې الله رب العالمین راضي کېږي او د نورو خبرو نه یې وساته. په ورځ د قیامت کې به بیا خوشحاله او که چیرته دې ژبه ایله کړه لکه نن سبا چې اکثرو خلکو ایله کړې نو په ورځ د قیامت کې به بیا پریشانه